منظور پښتين خدای دې په افغانستان کې سوله راولي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په خپلو وروستیو خبرو کې د افغانستان د ټاکنو په تړاو خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې ټاکنې په ښه ډول او سوله ییزه فضا کې ترسره شوې چې دا ډیره ښه خبره ده. نوموړي همداراز په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې افغانستان نوی ولسمشر چې هر څوک راځي له هغه مو یوازې غوښتنه ده چې سوله دې راولي. ښاغلي منظور پښتون چې د افغان ولس د ډیر وخت راهیسې په جنگ کې قرباني کیږي، ډیری عام وګړي چې چاودي پوندي په خپلو کارونو پسې له کورونو وځي بیرته په وینو لت پت خپلو کورونو ته راوړل کیږي. هغه همداراز په هوایي بمبارۍ کې د ولسي وګړو په وژنه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کله هم بمباري وشي نو عامو خلکو ته پکې زیان اوړي. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکښ غړی او مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داول هم د افغانستان د ټاکنو په تړاو په خپل ټویټر باندې لیکل کړي وو. هغه ویلي وو چې دا ټاکنې به د روڼ سباوون او پرامنه افغانستان زیری وګرځي. هغه زیاته کړې وه چې په افغانستان کې ټول ټاکنې یوازینی د پرمختګ او باسواده هیواد باعث ګرځېدی شي. نوموړي زیاته کړې چې په ټوله نړۍ کې باید د افغان ولس رایې ته احترام ولري، ولې چې د یو پرمختللي او پرامنه افغانستان لپاره ټول ټاکنې اړینې دي. یاد دې وي چې په افغانستان کې ولسمشریزو ټاکنو لپاره رایه اچونه د تلې په 6 یا د سپټمبر په 28 نیټه ترسره شوه چې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو پکې ګډون وکړ او د خپلو خوښو نمایندانو ته یې رایې وکارولې. که څه هم تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون بریالی نومان نه دی اعلان کړی، خو یو شمېر نمایندان یې سر له اوسه د خپلې بریا اعلانونه کوي او وایي چې دوی ډیره رایه وړې ده.